سلامونه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د دې مهال تازه او مهمو پیښو ته. د اسلامي امارت مشرتابه په کندهار کې د ښاروالۍ مسؤلینو لپاره جوړ شوي یو ورځنی سیمینار کې ګډون او وینا وکړه. د اسلامي امارت مرستیال ویان حمدالله فطرت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې مشرتابه په دغه سیمینار کې ویلي مسؤلیت کوم اعزاز نه دی، بلکې دا یو امانت د اوږو بار او د خلکو د حقونو ذمهواري ده. اوس د خلکو مسؤلیت ستاسو پر غاړه دی او پر تاسو لازمه ده چې په شرعي طریقه د خلکو د حقونو ساتنه او خدمت وکړئ. هغه ښاروالانو ته په خطاب کې ویلي د ښاروالۍ پیسې د خلکو دي او هغوی حق دی خلک یې د عامو خدماتو لپاره ورکوي، نو باید په هغو کارونو کې مصرف شي چې عام خلک پرې خوښیږي. هغه دغه راز ویلي د افغانستان خلک د ډیرو جنګونو له امله ځپل شوي، اوس د رحم او شفقت مستحق دي، نو له خلکو سره ښه چلند وکړئ، مرسته ورسره وکړئ، زور او جبر مه کوئ، پر خلکو بوج مه راولئ، د ښارونو د تنظیف او پاکوالي لپاره ډیر کوښښ وکړئ، د عامه مسالو او بیت المال ساتنه وکړئ، له غفلت څخه ځان وساتئ، په شریعت استقامت وکړئ. اوس عام خلک ستاسې له ښه خدمت او کار څخه خوښیږي.